څلورو لورو کې مو خلکو ته وګورئ او د یوې شېبې لپاره یې د شخصیتونو اړوند فکر وکئ. په حقیقت کې د سترګو رنګ، ویښته، پوستکی، قد، د چهرې خصوصیات، داسې نور لکه داخلي ارګانونه، ماغزه، عصبي ریښې او عضلات، دا ټول په ډي ان اے کې ثبت شوي دي. ډي ان اے ستاسو بدن کې د معلوماتو د ثبت سیستم یا ډیټابیس یعنې د اطلاعاتو مرکز ده. دا ډیټابیس د حجرو ټول هغه جزئیات چې پکې موجود دي ځان سره ثبت کوي. لومړنۍ حجره چې وروسته له القا رامنځته کیږي د ځان سره د ډي ان اے لومړنۍ کاپیم لري چې کوډونه ستاسو د بدن له ټولو نورو حجرو تر مرګه پورې لیږدوي. ډي ان اے د ملاحظې وړ اندازه لري. که مو په یاد وي د یوې حجرې اندازه په اوسط ډول د 100 حصو ملي مترو یوې حصې نه هم وړه ده. نو اوس موږ د داسې یو څیز اړوند خبرې کوو چې له حجرې هم ډیر کوچنی دی. ډي ان اے په ډیرې پاملرنې سره د حجرې په هسته کې ساتل کیږي او دا مالیکول د دې عمله چې ځان سره ژینونه لري ورته د معلوماتو بانک هم ویل کیږي. لومړنۍ حجره یعنې القا شوې تخمه د ویش او څو چنده کېدو خپله مرحله په ډي ان اے کې د ثبت شوې برنامې په رڼا کې ترسره کوي چې له امله یې انساج او عضلې رامنځته کیږي او دا د انسان د پیل مرحله وي. د دې مغلق ساختمان نقشه او برنامه د ډي ان اے مالیکول لخوا ترسره د قدره کلمه چې په مقدر ترجمه شوې چې د عربي لغت قدر نه اخیستل شوې چې معنا یې جوړول، منظم کول، پلانګذاري او برنامه ریزي او د هر څه لیکل په تقدیر کې د الله تعالی په واسطه دي. په یاد مو وي چې د ډي ان اے جوړښت د فرانسیس ګریک لخوا په کال 1915 کې کشف شو. دا حیرانوونکې ده چې قرآن کریم د ژینیټیک اړوند په داسې زمانه کې معلومات ورکوي چې د بشر علم هغه وخت ډیر محدود و او دا علمي حقیقت بیا موږ ته ښایي چې قرآن کریم د بلند مرتبه خالق خبرې دي. په ډي ان اے کې د معلوماتو شتون حیرانوونکی ده. که موږ فکر وکړو د انسان بدن یو ساختمان دی نو په اصل کې ټول معلومات د دې ساختمان وار له مخې په ډي ان اے کې موجود وي. آن که هغه د یو اتم په اندازه کوچني معلومات هم وي. د فیزیکي خصوصیاتو نه ورهاخوا زرګونه نور علمونه هم د انسان د وجود دننه حجرو کې ترسره کیږي او په حقیقت کې د دې ټولو کنټرول په ډي ان اے کې درج شوی دی. ساینسپوهان په ډي ان اے کې د اطلاعاتو د اندازې اړوند ډول ډول تیوریګانې وړاندیز کوي. د دې لپاره چې درک کړو ډي ان اے کې څومره اطلاعات شته دی نو فرض کوي چې دا ټول معلومات موږ په کتابو کې لیکو او سر په سر یې دروو نو ارتفاع به یې 80 مترو ته ورسیږي او یا که چیرته یو فرد هره ورځ 8 ساعته د شپېتو کلمو په سرعت سره دقیقه کې لیکنه وکړي نو 50 کاله وخت ته اړتیا لري تر څو دا ټول اطلاعات ولیکي. نو ځمکه او اسمان چا پیدا کړ؟ ولې د چا کلمه کاروئ؟ داسې کلمه چې پوښتنه پرې ناقصه کوئ. ښه نو څنګه رامنځته شو؟ ښه نو په یوې آهسته او تدریجي پروسې سره. څنګه پیل وشو؟ هیڅوک نه پوهیږي چې څنګه پیل وشو. موږ یوازې د هغې پیښې په نوعیت پوهیږو چې د حیات د پیل لپاره باید پیښه شوې وي. مګر څنګه؟ اول کې مالیکول خودسازه و. ښه دا څنګه؟ ومې ویل نه پوهیږو. نو ته د پیل په اړه په هیڅ باندې نه پوهیږې؟ نه، د نورو په څیر زه هم نه پوهیږم. څه فکر کوئ آیا کومه هوښمنده طرحه کیدای شوه چې د داروین ژینیټیکي تیوري ته کوم ځواب وشي ویلی؟ It could come about in the following way. It could be that at some earlier time somewhere in the universe داسې کیدای شي چې پخوا د دې کائناتو یوه برخه کې یو تمدن د ډیرو پرمختللو قوانینو سره و چې له دارونیزم یې تکامل کړی و او هغوی ژوند طرحه کړی وي او دې سیارې ته یې انتقال کړی وي. اوس دا یو جالب احتمال دی چې امکان شته. زه باور لرم چې داسې ده، داسې چې تاسو ورته شواهد پیدا کولی شئ. که د ژوند پیژندنې مالیکولي جزئیات وګورئ نو د یو هوښمن طرح شواهد به پیدا کړئ. biology you might find a signature of some sort of designer. څه؟ ریچارډ ډاوکینز هوښمندانه طرحې باندې اقرار کوي؟ داسې چې تاسو کولی شئ ورته شواهد پیدا کړئ. که مالیکولي جزئیاتو ته ژوند پیژندنه کې وګورئ نو د یو هوښمندې طرحې شواهد به وګورئ او دا طرحه کولی شي د دې کائناتو په یوه ګوښه کې د لوړې پوهې درلودونکی اوسي.
ریچارډ داکوینس په دې باور دی چې ژوند د یوې هوښمنده طرحې په بنسټ ځمکه کې رامنځته شوی، ځکه نه هغه او نه نور تکاملګرایان توانېدلي دي چې د هوښمنده طرحې بغیر د ژوند لپاره کوم بل تعریف وکړي، خو د تکبر له امله حقیقي طرح د ژوند یعنې الله تعالی نه انکار کوي او په ځای یې یوې دروغجنې پدیدې چې نه پیژندل شوي موجودات دي په خپل وجود کې دا هغه شی دی چې تکاملګرایان او مټریالیستان ورته هیڅ ځواب نه لري.